خبر دا دی چې بالاخره هغه کوچولوګک چې په ایران کې په واورو کې ګیر پاتې وو افغانستان ته رسېدلی، په هرات کې تداوي شروع شوې او شکر ژوندی دی. بد خبر دا دی لکه څنګه چې ما ویلي و چې په ده نامکشي مه کوئ، زر یې روغتون ته ویسئ. د پښو او د لاسو ګوتې یې نورې د کاره لوېدلي او باید پرې شي. په ټوله کې مهمه خبره دا ده چې د قاچاقبرو په خبرو باندې باور مه کوئ. په قاچاقي ډول خپل هیواد مه پرېږدئ. نه ارزي په دې چې تاسو خپل اولادونه د لاسه ورکئ، نه ارزي په دې چې ځوانان په لارو کې خپلې ځوانۍ د لاسه ورکړي. پس که چیرته په هیواد کې کار نه پیدا کیږي او تاسو بیا هم نیت لرئ چې د هیواد نه ووځئ، په سکالرشیپونو باندې راشئ، د هندیانو نه زده کوئ، د کار په ویزو راشئ، د هندیانو نه زده کوئ. موږ ځکه په دې لارو نه پوهیږو، چون نه پوهیږو چې څنګه په انګلیسي پرپوزل ولیکو، چون نه پوهیږو څنګه ویبسایټ نه استفاده وکړو او آنلاین اپلای وکړو. یو ځل بیا هم ټولو ځوانانو باندې غږ کوم، د قاچاقي لارو نه تېر شئ، بهر ته راشئ. زه نه وایم مه راځئ، ځکه زه خپله راتښتېدلی یم په بهر کې یم، اما په قانوني لارو راشئ. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما یې راته ووایاست.